سیمپل پاست ټنس. السلام علیکم دوستانو. نن موږ تاسو ته د تیر په شان یو بل زیاته مهمه زمانه راوړې او تشریح کړې ده چې هغه د ساده تیره زمانه. هغه څلور مخکنی برخې خو د پریزنت ټنس یعنی حاضر زمانه وي. اوس موږ زو او بیانو د ټنس یا زمانه په هغه عمده اقسامو کې. د دوهم قسم چې پاست ټنس یعنی تیره زمانه ده، دغه زمانه اوله برخه چې ساده تیره زمانه ده، دغه زمانه تشریح تاسو په حضور کې وړاندې کوو. او تاسو باید په دې پوه شئ لکه په تیرو څلور برخو کې چې حاضره ساده زمانه څومره مهمه او ضروري وه د زده کړې لپاره، په هغومره اندازه دغه ساده تیره زمانه د خپلو راتلونکو درو برخو لپاره زیاته مهمه او ضروري ده چې باید زده کړل شي. خیر، راځو اولا تعریف او پیژندګلوي د دغه زمانې زده کوو. Definition of simple past tense. The simple past tense is used to talk about an action that started and finished in the past. یعنی تیره ساده زمانه هغه زمانه ده چې د تیر وخت هغه عمل بیانوي کوم چې پیل شوی او ختم شوی وي. مثلا زه اوس تاسو ته لګیا یم درس وایم، خو لږ ګړی یا ډېر وخت مخکې ما چای وڅښلې، نو اوس که زه دغسې یو عمل بیانوم لکه دغه د چای د څښلو چې ما مخکې وڅښلې، نو په کومې زمانې سره به زه دغسې یو جمله جوړوم. په سیمپل پاست ټنس یعنی په همدغه تیره ساده زمانې کې دا رقم I drank the tea. ما چای وڅښلې. ګرانو کتونکو، ساختمان یا جوړښتونه د دغه زمانې به وروسته بیان کړل شي. اوس که دا بیان شي چې د دغې زمانې هغه مهم اهداف څه دي چې دغه زمانه د هغو اهداف لپاره استعمالیږي، نو کوم تعریف چې دا اوس مخکې تیر شو په دغه تعریف به ډېر ښه پوه شئ. تاسې ګورئ دغه مخکیني تعریف ته په کتو دغه زمانه په اصل کې درې هدفونه په مخ اخلي په داسې ډول سره. We use simple past tense for finished actions in the past, past habits, past events or stories. موږ دغه زمانه د دغو اهداف لپاره استعمالوو لکه finished actions in the past یعنی هغه عملونه چې په تیر وخت کې ختم شوي وي. For example, I ate the dinner. ما د ماخوستن ډوډۍ وخوړل تیر وخت کې. Past habits چې دا یې دوهم هدف دی یعنی پخواني عادتونه. For example, we visited our grandparents every weekend. موږ به هره اونۍ د خپلو نیکونو کور ته تلو چې دا زموږ یو عادت و. او دریم هدف یې past events or stories د تیر وخت د پیښو او کیسو لپاره دغه زمانه استعمالیږي. For example, a lion appeared in the forest and frightened the travelers. ځنګل کې یو زمری راښکاره شو او مسافر یې وویرول. تاسې ګورئ دا یوه کیسه ده. دغه رقم که تاسو غواړئ د تیر وخت اوږدې یا لنډې کیسې بیان او ولیکئ، نو تاسو ته به خامخا دغه زمانه په کار راشي. ګرانو کتونکو، اوس خو مو دا زده کړل چې دغه زمانه تر کومه حده ضروري او مهمه ده. که تاسو وایاست چې موږ په دغه زمانه کې یو جمله جوړه څنګه کړو، ترتیب یې څه رقم دی، نو به اوس دا بیان کړو چې ساختمان یا جوړښت د دغه زمانې څه ډول کېږي. Structures of this tense. ساختمانونه یا جوړښتونه د دغه زمانې. Positive sentence structure. د مثبتې جملې ساختمان یا جوړښت په دغه زمانې کې په داسې ډول سره دی. او زه اوس فکر کوم چې کومې څلورې برخې د زمانې چې بیان کړل شوې د هغو څخه به تاسو د ساختمانونو په اړه ډېر څه زده کړي. نو اوس موږ غواړو چې صرف پر هغه شیانو باندې بحث وکړو چې د دغه راروانو زمانو په سټرکچرونو کې اضافه کېږي او زیات شوي. مثلا اوس دغه سیمپل پاست ټنس د مثبتې جملې په سټرکچر کې که سبجیکټ یعنی فاعل دی او که مفعول یعنی object دا پر خپل حالت باندې پاتې دي او پر خپل ځای باندې راځي او تعریفونه یې مخکې بار بار تیر شوي دي. نو اوس یو بیان ته ضرورت نه وینم. که چېرته دغه سټرکچر ته متوجه شو، نو دلته په دغه زمانې کې د ورب دوهم حالت استعمال شوی دی. دا ځکه چې دا خو پاست ټنس یعنی تیره زمانه ده او په تیره زمانې کې به تاسو دا ونه وینئ چې د پیل اول حالت استعمال کړل شي. دا منم چې په بعضو برخو کې به د دغه زمانې د اصلي فعل اوله حالت استعمال شوی وي، خو دغه استعمال به هغه وخت وي چې هیلپر وربس یعنی مرستندوی یا مرسته کوونکي وربونه استعمال کړل شوي وي. انشاءالله چې بیا به هم بحث راشي. او په تیرو زمانو کې موږ ولیدل چې هلته د ورب اول حالت استعمال شوی وي او دا مو هم بیان کړل چې ماین ورب یعنی اصلي ورب درې حالتونه لري چې په خپلو ځایونو کې کارول کېږي. اوس که دا بیان کړل شي چې په څه ډول او په کومو طریقو سره ورب له اول حالت څخه و دوهم یا دریم حالت ته اړول کېږي، نو بس تاسو لپاره دا ډېره اسانه شي چې تاسو څنګه وکولای شئ چې په دغه زمانې کې د ورب دوهم حالت استعمال کړئ شي. تاسې ګورئ کله چې موږ یو فعل اول حالت څخه و دوهم یا دریم حالت ته بدلو، موږ عموما دوې طریقې استعمالوو چې هغه طریقې دا دي regular and irregular یعنی منظم او غیر منظم.
اوس دا څه معنی چې موږ یو فعل اول حالت څخه دوهم یا دریم فارم ته په منظمه یا غیر منظمه طریقه سره اړوو. نو بیا واورئ. اوله طریقه یعنی ریګولر منظمه طریقه په داسې ډول سره We use AD to change the main word to second or third form regular. یعنی موږ دغه دوه توري لکه A او D دا موږ استعمالو لپاره د بدلولو د ورب اول حالت څخه و دوهم یا دریم فارم په ریګولر یعنی منظمه طریقه سره چې دا طریقه په ډیرو فعلونو کې کارول کیږي او زیاته هوسا هم د ځکه کار منظم دی. خو بعض داسې فعلونه شته چې دغه طریقه نه په کارول کیږي چې هغه به په دوهمه طریقه کې بیان کړل شي. خو هغه بعضی او لږ داسې په شمار وربونه دي مګر په اکثر وربونو کې دغه اوله طریقه استعمالیږي. For example, work مساوي worked یعنی work یو main verb دی یعنی یو اصلي فعل دی چې معنی یې د کار کول. اوس که موږ دغه ورب چې په اوله حالت کې دی دا موږ اړو و دوهم یا دریم فارم ته نو صرف په اخره کې د دغه ورب موږ ED ور اضافه کوو. دا رقم worked WORKED چې دا یې هم دوهم او هم دریم فارم دی. دوهمه طریقه یعنی irregular غیر منظمه طریقه دا رقم دی چې داسې خاص حروف یا کلمې نشته په دغه دوهمه طریقه کې چې استعمال کړل شي لپاره د بدلولو د یو ورډ د اول فارم څخه دوهم یا دریم حالت بلکې کار بالعکس دی. څه رقم؟ هغه دا رقم چې ته به د یو irregular ورډ درې سره حالت پیژنې او یاد به دې وي تر څو چې بیا په خپل رایټینګ یا سپیکینګ یعنی لیکلو او خبرې کولو کې استعمال کړی شي. نور داسې خاص طریقه نه لري ځکه د نامه څخه معلومیږي irregular verbs یعنی غیر منظم وربونه. For example, go یعنی تک کول چې دا یې اول حالت دی. دوهم حالت یې went WANT دی او دریم فارم یې gone دی. داسې ګوري هغه اول حالت یې له دوهم او دریم حالتونو سره څونه فرق کوي. دغسې نور irregular verbs لکه do چې معنی یې د کول دوهم حالت یې did دی DID او دویم فارم یې done دی. دغه رقم speak خبرې کول دوهم حالت spoke SPOKE او دریم فارم spoken دی. ګرانو دوستانو موږ به ان شاء الله لپاره د پیژندلو او بیانولو د irregular verbs یو پوره کامل ویډیو ولرو خو دلته یې پیژندل یو ویډیو زده کوي او بل زموږ بحث صرف په simple past tense یعنی ساده تیرې زمانې کې دی نه په بیانولو کې د irregular verbs. خیر اوس بیرته راګرځو خپل سټرکچر او مثالونه. For example, I played cricket ما کرکټ وکړ په تیره زمانه کې. She watched TV هغې تلویزیون یا مواره وکړه. They visited Kabul هغوی کابل ته سفر وکړ. Negative sentence structure د منفي جملې ساختمان یا جوړښت. په مخکنیو زمانو کې مهم دا بیان کړی و چې زموږ لپاره د زمانو په سټرکچرونو کې تر ټولو مهم او عمده د مثبت جملې ساختمان یا جوړښت. نو که تاسو هم دا اوس مخکنی ساختمان زده کړی وو نو دغه د منفي جملې یا د سوالي جملې سټرکچرونه زیات درته هوسا تمام شي. خیر تاسو خو ان شاء الله دغه سټرکچر ته متوجه یاست. که تاسو فکر وي د سمپل پریزنت ټنس یا د ساده حاضر زمانه په سټرکچرونو کې به تاسو د نیگیټیو یا منفي جملې سټرکچر کتلی وي چې هلته موږ وویل دا چې پر ځای د دې چې په اصلي ورب کې تغیر راشي بلکې بالعکس په هغه سټرکچر کې دو یا ډز اضافه کېدل. حکم تغیر چې د مثبت جملې په ساختمان کې په اصلي ورب کې راتلی په زیادت سره د اس ای اس آی ای اس یا هم وی ای اس چې هلته یې شبه په تفصیل سره بحث وشو. دغه دو او ډز په بل معنا هیلپر وربس دغه تغیر مخې نیول چې په ماین ورب راتلی. نو اوس هم زما مطلب دا دی چې زه تاسو ته دا بیان کړم چې د دو دوهم حالت ډیر دی DID. نو چې څه رقم تعریف او حالت د دو یا د ډزو او د چیش لپاره استعمالېدل په هغه زمانه کې اصلي وظیفه څه وه چې هلته مو دغه بحث ښه تفصیلا بیان کړ. همدا رقم کلمه د ډیر ده معنی هغه وظیفه او کار اجرا کوي. که تاسو وایاست چې هلته دو او ډز استعمالېدل او دلته دوهم حالت د دو چې ډیر د استعمالېږي دا بیا ولې؟ نو د دې خبرې جواب ډیر ساده او مخکې هم درته ویل دي. هغه دا رقم چې یو خو دا زمانه سمپل پاست ټنس او په تیر زمانه کې همیشه د ورب دوهم حالت استعمالیږي چې ان شاء الله دغه خبره به تاسو ته د مثبت جملې څخه ښه معلومه شوي. خو که تاسو دا پوښتنه کوئ چې موږ خو دلته د منفي جملې په سټرکچر کې د اصلي ورب اول حالت وینو یعنی د ورب اول فارم استعمالیږي نه دوهم حالت. نو که تاسو دا پوښتنه یا سوال لري همدغه هغه څه دي چې زما مطلب ځکه که څه هم د ماین ورب دوهم حالت په دغه سټرکچر کې د منفي جملې نه د استعمال شوی نو دغه کلمې ته د ډیټ خو وګورئ چې دا د ډو کوم حالت دی دوهم فارم دی. خو موږ وویل چې ډیټ دا هیلپر ورب دی یعنی مرستندوی ورب. نو خو دا مرسته یې همدا ده چې هغه اصلي ورب له دغه مخکني تغیر څخه ساتي. او تاسو دا خبره یاد ساتئ چې همدغه کار او کتار په سوالي جملې کې هم دی هلته بیا دغه وضاحت ضرورت نشته. خو دلته بیا یو خبره شته هغه دا چې په کلمې کې د ډیټ هیڅ تغیر نه راځي. عام تر دې که فاعل واحد اسم یا ضمیر وي یا هم جمع بس ټول لپاره دغه کلمه د ډیټ اضافه کیږي.
دا رقم نه ده لکه کلمه د ډو چې د واحد اسم لپاره چې د واحد اسم یا ضمیر لپاره ډز استعمالېده او د جمع اسم لپاره ډو. او وروسته تر کلمې د ډیډ په دغه جملې کې کلمه د ناټ ایښودل کېږي ځکه جمله منفي ده. نور نو ټول ساختمان پر خپل حال باندې پاتې دي. مثلا څنګه چې د سمپل پریزنټ ټینس یعنی د ساده حاضر زمانه د منفي جملې ساختمان. For example, I did not play cricket. ما کرکټ ونه کړ. She did not go to school. هغه ښځه ښوونځي ته لاړه نه. We did not watch the movie. موږ فلم ونه کاته. ګرانو کتونکو په دغه مثالونو کې د منفي جملې تاسو داسې هم ویلی شئ چې I didn't play cricket. She didn't go to school. یعنی did او not چې دوې کلمې دي دا دواړه سره یو ځای کې یو په منځ کې اپوسټرافي یعنی هغه علامه چې تاسو یې وینئ دغه علامه راوړي او دغه او بعضې حروف ځینې وغورځوي او دغه دوې کلمې چې سره یو ځای سي دا رقم didn't. نو اوس تاسو دغه مثال دا رقم هم ویلی شئ چې I did not play cricket او دا رقم هم ویلی شئ چې I didn't play cricket. هر رقم چې تاسو خوښ وي. انټراګټیو سنټنس سټرکچر د سوالی جملې ساختمان یا جوړښت. ګرانو کتونکو په دغه سټرکچر کې هغه مهم څه دا دی چې یو خو بدلیدل په منځ کې د ډیډ او د سبجیکټ یعنی فاعل راغلی دی او دوهم کار چې په دغه سټرکچر کې باید بیان شي هغه دا دی چې په اخر کې دغه ساختمان د سوالیې نښه یا علامه ایښودل شوې ده چې همدغه هغه څه دي چې سوالیې جمله معلومیږي. خیر راځو مثالونه هغه نور ساختمان ته خو تاسو متوجه یاست چې په خپل حال باندې پاتې دي. For example, did you call احمد؟ آیا تا احمد ته زنګ وواهه په تېره زمانه کې؟ Did she clean the room؟ آیا هغې کوټه پاکه کړه؟ Did they play football؟ آیا هغوی فوټبال وکړ؟ ګرانو دوستانو بیا هم د ویډیو په اخر کې تاسو ته زه یو لنډ خلاصه شوی تعریف په اړه د دغه زمانې ایږدم ترڅو له یوې خوا دغه تعریف ژر یاد کړی شي او بل ښه په اسانه په دغه زمانې باندې وپوهېږئ. دا رقم Simple past tense talk about completed actions in the past. یعنی دا هغه زمانه ده چې د هغو کارونو یا عملونو په اړه خبرې کوي چې تیر وخت کې ختم شوي وي.